کې دسې او افغان وزېږوه. د خپل وطن یو سندربول بورا د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زمانی د فرهنګي خدماتونو لمانځغونډه. دسې ځوان وزېږوه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. له هر څه نه وړاندې د اسلام ستر لارښود جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلپاتې پرتمینه او نبوي تحفه چې عبارت دی د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څخه وړاندې کوم. تر هر څه وړاندې نننۍ پرتمینه غونډې ته ستاسو د ټولو قدرمندو د راتګ له امله تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. مولا مو راوله، هر کله راشئ، راتګ مو په لیمو. زموږ نننۍ غونډه د هیواد د یو پیاوړي لیکوال، شاعر، مدني او سیاسي فعال ښاغلي بورا زمانی د خدمتونو د درناوي په پار جوړه شوې ده. ښاغلی بورا زمانی نږدې 30 کاله کیږي چې د هیواد په فرهنګي حوزه کې هڅانده او فعاله دی. په دې بهیر کې یې ګڼ شمېر فرهنګي اثار چاپ شوي دي، مجلې یې خپرې کړي دي، ویبپاڼې یې فعالې کړي دي او ګڼ شمېر مظاهرو او مدني فعالیتونو کې یې ونډه اخیستلې ده. د افغانستان ملي تحریک او ژوندون ریډیو تلویزیون چې تر اوسه د هیواد د ګڼو متوفي او ژوندیو ملي فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو د کارونو د ارزونې او درناوي په پار ګڼې غونډې جوړې کړي او د یو شمېر نورو ځوانانو فرهنګیانو کارونه یې هم ستایلي دي. نن یو ځل بیا وپتیله چې د خپل هیواد د یو بل خدمتګار ښاغلي عمر زمانی د خدمتونو دا پرتمینه غونډه چې د یو بل علمي سیمینار په شکل جوړه شوې ده، یو ځل بیا دې غونډې ته او ستاسې ګډون ته ښه راغلاست وایم. ډېر ښه راغلی. د دې لپاره چې زموږ دا غونډه لا منوره، پرتمینه او بختوره شي، نو د پروګرام په لومړي سر کې زه بلنه ورکوم محترم قاري صاحب محمد الله قرآن دوست ته چې د دریځ مخې ته راشي او د قرآن عظیم الشان څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. محترم قاري صاحب محمد الله قرآن دوست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
وجعلنا الليل والنهار آيتين آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله. د قاری صاحب قرآن دوست څخه یوه نړۍ مننه. الله ممكن دسي او افغان وزيقرا الله ممكن دسي او افغان وزيقرا د خپل وطن یو سندربول بورا د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زمانی د فرهنګي خدماتونو منځغونډه دسي ځوان وزيقرا. د پروګرام په دې برخه کې زه اوس بلنه ورکوم د ملي تحریک مشر او د کابل پوهنتون استاد پوهاند ډاکټر محمد اسماعیل یون ته چې د دریځ مخې ته راشي او خپله عالمانه وینا تاسې ګډونوالو ته واوروي. ډاکټر محمد اسماعیل یون: د لوی بخښونکي څښتن تعالی په نامه لومړی خو تاسو ټولو ته ښه راغلاست. هرکلی کور ودانۍ وایم چې دې پرتمینه غونډه کې مو ګډون وکړو. زموږ ډېر قدرمن مشران دلته د کونړ ولایت څخه چې کابل کې اوسېږي، ځوانان، یو شمېر مدني ټولنې، بنسټونه، د هغوی مشران، د بېلابېلو ټولنو استازي، مشرانې، د کابل پوهنتون قدرمن استادان، د پښتو څانګې قدرمن محصلین او داسې نور بېلابېل فرهنګي بنسټونه چې د هغوی استازي، د محمد بن موسی ښوونځي مشرتابه هیات استادانې، زده کوونکي، دا ټول موږ سره په دې غونډه کې ګډون لري. زه ټولو ته هرکلی ښه راغلاست وایم. زموږ دایمي ملګري همکاران بشارت صاحب، ډګروال صاحب، زمان عمرزی، نور قدرمن مشران حضور لري. زه به ټولو نومونه نه اخلم، خو یوازې دوه قدرمن میلمانه، دا نور قربانه دي، زموږ همیشني همکاران، ملګري چې دلته هر وخت غونډو کې ګډون کوي. یوازې دوه ملګري تاسو ټولو په اساسه هغوی ته هرکلی ښه راغلاست وایم چې هغه زموږ نسبتا میلمانه دي چې لرې ځای نه راغلي دي. محترم ورور عبدالهادي بیلوال چې دی په ډنمارک کې اوسېږي، مهرباني هرکلی درته وایو، ښه راغلاست وایو. ملي تحریک غړی دی، ډېر فعال، هڅاند، فیسبوک کې به یې تعقیبوئ او ډېر زیات کارونه یې کړي. دته هرکلی ښه راغلاست وایو. دی خپلې خبرې هم لري. زموږ بل قدرمن ورور چې دی محمد رفیق سادات، دا هم اصلا خیر راغلی. د کونړ دی، په ترکیه کې اوسېږي، ماسټري اخیستې او ډېر زیات کار یې کړی. په دلته اوس افغانستان ته د خیر ښېګڼې په خاطر باندې راغلی چې دلته خپلو هېوادوالو سره څه کار وکړي. ستاسو ټولو په اساسۍ دې ته هرکلی ښه راغلاست وایم. نور خو موږ تاسې هر وخت سره ګورو، نو دا کار ده، هذا خانه هذا مسجد. نو یو ځل بیا ټول ته هرکلی ښه راغلاست وایو. په ډنمارک کې زموږ ملګري دي، بېلوال صاحب تیار دلته بیلګه ده، دی په دې فرهنګي مسایلو کې ډېر زیات فعال دي. ملي تحریک له کابله په ډنمارک کې ډېر زیات فعال دی. په هغه کې زموږ قدرمن مشر خواجه صاحب، رحمت رحیمي صاحب، تحریک هلته څانګې مسؤلیت چې لري، زموږ قدرمن ورور افضل شیرینزوی، غلام سخي ملکزی، غلام دستګیر دویزی، هدایت الله زمانی او نور ملګري چې ټول نومونه اوس دلته ضروري چې واخیستل شي. نو هغوی ډېر زیات کار کړی دی، کتابونه یې چاپ کړي، فرهنګي غونډې جوړې کړي دي، مظاهرې یې کړي دي.
بورا زمانی چې د دې تحریک یو فعال غړی مشرتابه غړی او د فرهنګي چارو کې ډیر فعال په سیاسي چارو کې ډیر فعال نو دیم په ډنمارک کې اوسېږي نو د ډیر زیات کار کړی موږ دلته د مړو د ژوندو د بیلانس سره برابرو نو غونډې چې جوړو یو وار دی یو مشر متوفا شخصیت غونډه جوړو بیا یو مشر ژوندي فرهنګي شخصیت یادونه او نمانځنه کوو بیا د ځوانانو نوبت هم پکې رسیږي د کې دا ځل نوبت حق د بورا زمانی صاحب چې ډیر کار کړي نو په موږ باندې حق و چې د لپاره د درناوي او د کارونو د یادونه او ستاینې دغه یو پرتمینه غونډه جوړه کو بورا زمانی صاحب وروسته به تاسو پیژندنه دلته ملګری ووري د په کونړ کې زیږیدل بیا په ډیره تنکۍ ځوانۍ کې زلمیتوب کې ته د کوچنیتوب ډیر کم کلونه دلته په کونړ کې تیر کړ بیا لاړ پښتونخوا کې الته مهاجر شو الته به د سیاسي علومو کې زده کړه ماستري واخیستله بیا غزنه ډنمارک ته مهاجر شو نو سخت ژوند تیر ک په کړهونو کې خو دې ټولو کې د کم کار چې کړه سو کارون دي یو د تعلیم لمنه نه د پریخي خپل تحصیل او تعلیم په خډول باندې تر سره کړی دی یو درنې کورنۍ ته محسوب ده هم په سیاسي لحاظ باندې د لوی خان میرزمان خان کورنۍ چې د افغانستان په سیاسي ټولنیز تاریخ کې ډیره مطرح ده د دغه کورنۍ غړی دی او هغه د ټوله کورنۍ چې د فرهنګي چارو باندې تر ډیره حده پورې مصروفه ده ډیر زیات کارونه یې کړي مجموعي لحاظ باندې سړی حساب کې ډیر زیات خدمات افغانستان ته وړاندې کړي څو موده مخکې موږ د لوی خان مبارک سیمینار جوړ کړو په هغه کې یادونه وشوله د ځینو کارونو البته د ټولو خو ممکن نه ده چې په یو سیمینار کې یادونه وشي خو دغه کورنۍ ته منسوب دی نو دې ترڅنګ چې تحصیل کړي کار هم کړی دی خپل ټولنې ته په مهاجرت ژوند ډیر سخت دی که یو هر څونه مطرح سړی چې دې ځای لاړ شي په بله ټولنه کې ژوند تیاری لکه سړی چې له سره تولد شوی له سره ژوند شروع کوي بیا نو هم ژوند کوه هم خدمات وړاندې کوه بیا د دې خدماتو یو زیاته برخه چې ده هغه افغانستان ته بیرته خپل وطن ته رالېږه دا اسانه کار نه دی هغه څوک چې بهر ته تللی دي د بهر میشتو افغانانو ژوند یې کتلی نو هغوی بیا دې مسایل غني چې افرین په ویل شي همالته خپل ماشومان ته خپل اولادونو ته ډوډۍ پیدا کوه هم بیا خپل خپلوانو سره کومک کوه او هم بیا د غټو اجتماعي کارونو ته ځان وزګاروه نو دا جار چا په وس خبره نه ده نو بورا زمانی چې د په دغه مطرح شخصیتونو کې چې په بهر کې وسیږي ډیر زیات کار کړی شیرونو مجموعه چاپ کړي دوه د شیرونو ټولګي چاپ کړي دوه کتابونه راټول کړي سیاسي اجتماعي برخه کې هغه چاپ شوی خپل د بورا په نامه د مجلې مسول مدیریت کړي هغه ډېر غني چاپ شوی چې ډېر غني افغانستان ته رالېږلي سې بیا بهر کې بیا دینه پرته دلته په بهر کې په کمپیوټر سافټویر کې بل ماشري اخیستي به ویب سټ جوړ کړي او ویب سټ لاره ډېر زیات خدمات وړاندې کړي دی ویب سټ چلول که اوس یو تلویزیون سي چلای اسانه کار نه ده نو دا ټول کارونه د کړي نو دوه ماستریان اخیستي او د ترڅنګ په متواتر ډول په 100 کلونو کې د خپل فرهنګي خط او سیر شته د تعقیب کړي ده دلته یو خبره باید په عام ډول باندې یاد شي چې کله کله په دې ډلهیز رسنیو کې د بهر میشتو د کور میشتو افغانانو ترمنځ یو ډول ذهني ټکري ځینې چې دلته دي فکر کوي چې موږ دلته پاتې شوي نو دا زموږ لپاره ډیر زیات د امتیاز ځای دی حق دی خبره دي کې ده چې نه دلته پاتې کېدل ډیر امتیاز وړ دي او نه بهر ته تک ډیر امتیاز وړ دواړه مجبوریتونه دي دلته هم که اوس ډیرو خلکو ته ووایي چې بهر ته د ټکټ او کار زمینه برابرېږي کېدای شي په سلو کې 90% خلک دې ځای ووځي ځکه دلته ټولنې ژوند چې دا ډیر زیات تنګ چاپېریال ډیر اغزن او دا مشکلات دي 40 کلونه جګړه تېره شوې او بهر ته چې څوک تللی دي هغه هم د یو مجبوریت په خاطر لري او هغه کله کله چې ټکر رامنځته کېږي بیا داسې فکر ونه کوي چې د داخل کې څوک دي نو دا مجبوریت نه دلته پاتې شوي دي یا بله چاره نه لري نو د هېڅ ډول حق او د امتیاز حق نه لري نه موږ وایو چې دواړه هغه چې دي افغانان دي د افغانستان په اساسي قانون کې هیڅوک د تابعیت نه محرومېدلی نه شي که څوک بهر کې اوسېږي که داخل کې اوسېږي بهترین معیار دا ده چې څوک د هېواد ته کار کولی شي هېواد چې وران کړی مو وران کړی چې دلته اوسېږي یا ځینې خلک چې مجبوریت نه تښتېدلي دي یا وتلي دي د هغوی مجبوریت هم باید موږ درکو او د ټامیانو خبره له نورو بهر میشتو افغانانو نه جدا ده
موږ مجموعي کې چې اوس د ملګرو ملتونو د نورو بنسټونو احصایه ده په کال کې 250 میلیونه ډالر هغه افغانان چې بهر کې اوسېږي افغانستان ته داخلي دا چې رسمي قانونونه راځي هغه نه بانکونو لارې نه دا هغه حساب یا محاسبه ده او که چېرته نور څېړنه وشي نو کېدای شي دا تقریبا تر 2000 میلیونو ډالرو پورې کال کې دا خبره ورسېږي چې زموږ د ټول فعلي حکومت تر عوایداتو نه دا زیاته ده نو هدف دی کې دا چې معیار باید موږ دا وګڼو چې خدمت څوک کولی شي که د هېواد په داخل کې اوسېږي که بهر کې اوسېږي دا نه کم امتیاز دی نه کم په چا باندې په ځان باندې فخر کول دي هدف دی کې دا که داخل کې اوسېږي خدمت باید وکړي که بهر کې اوسېږي خدمت به وکړي یو شمېر افغانان دي هلته د لاس خوله رالیږي دلته داخل ته دلته نور افغانان سره اسوده دي د کورنۍ یو تسلسل دی یو شمېر افغانان بیا بهر نه دلته راغله د ټامیانو په نمایندګۍ حکومت یې مړنګ او بیرته پیسې وتښتولې لاړل هلته دا تر هغو جنګسالارانو نه هم په کمزوري موقف کې دي چې دلته جنګسالارانو یا نورو پیسې دلته ګټلې بیرته دلته مصرفولې هر چا چې له افغانستان نه پیسې ښکلي په هر نامه ښکلي دي افغانستان سره یې ښه نه دي کړي او هر څوک چې افغانستان ته فرهنګي شتمني رالیږي مادي شتمني رالیږي هغه د تایید وړ دي او یا دایمي د فرهنګي شتمنۍ یا د ملي شتمنۍ د ټوکېدو سبب کېږي که د هېواد په داخل کې دي که بهر کې نو دغه بحث چې په رسنیو کې مطرح ده دې ته باید یو منطقي دلیل پیدا کړو چې بهترین معیار دا دی چې افغانستان ته څوک خدمت کولی شي بهر یې کولی شي کله داخله کله بهر خیانت کوي هم خاین کله داخله خیانت کوي هم خاین نو په لویه جرګه کې دی باندې غټ باسو چې بهر میشتي افغانان نه تیر جنگ سالاران چلته حاکم هغوی د بهر میشتو افغانانو د قدرونو مخه نیوله چې دی بدلته وزارت او ریاست او دا شی ونه کوي بیا باس په دیو چې راځي موږ معیار دا ونیسو چې چا خدمت کړي د هیواد چې وران کړي هغوی اکثر بل تابعیت نه درلود مګر هیواد وران کړي مګر د سیم دي چې بل تابعیت باندې مجبور سي هیواد ته خدمت کړي د سیم دي چې بل تابعیت لرله خو هیواد ته خیانت کړي نو په هر ترتیب دا باس په دې خاطر مطرح کړي چې زمونږ یو شمیر هیوادوال چې دي هغوی تفرقه رامنځته کړي د بهر میشتو د کور میشتو افغانانو ترمنځ افغان دی څه په کونړ کې اوسېږي څه په ننګرهار کې څه په جرمني کې څه په اروپا کې هغه د افغانیت روحیه چې چا کي هغه موږ ته تایید وړل دلته ډېر افغانان دلته په وزارتونو کې وو په ریاستونو کې وو خو افغانیت نه منکر وزیرانو خو افغانیت نه منکر د جمهور رئیس په ریاست څوکۍ پورې رسېدلي افغانستان نه منه نو موږ ته بهترین تر ټولو نه غوره معیار دا ده چې د افغانیت جوهر پکې د اسلامیت پکې او د وطن ته د خدمت جوړ شي دا د زماني صاحب بورا زماني غونډه چې موږ جوړه کړې دا یو سمپل دی افغانانو ته چې بهر میشتي افغانان څومره په هېواد میشتو افغانانو باندې ځورېږي زه فرانسې ته تللی وم دی له ډنمارک نه 200 کیلومتره ته فرانسې پورې راغله او د زړه تکلیف هم لري لږ بېلوا صاحب ته معلوم ده 40% سلنه د زړه کار کوي بیا چې شاعر سي چې شاعران غیر لغنه د زړه تکلیف لري ټول او د بیا نور تکلیف هم ورسره لري نو بیا روغتون کې بستر شو خود یعنی په دغه حالت کې چې یو سړی د زړه دومره تکلیف لري بیا هم په دې هېواد باندې زړه دردېږي او کړيږي نو که دغه شعر او شاعري نه وای کړي د زړه لنګ نو سپک سوی دی به نور هم زیات په تکلیف شو نو دغه هېواد لپاره شاعري کړې ده او شاعري موږ ګورو چې د هر هنرمند په خوله کې ده د هر خوښۍ او د ښادۍ په غونډه کې په ملي غونډو کې په د ملي ورځو کې د شعرونه چې دي هغه د هنرمندانو لخوا ویل کېږي او هغه محفلونه په ملي روحیه اخلي دې ترڅنګ د خپل ګڼ شمیر یعنی څو برخو کې د کارونه کړی یو فرهنګي برخه کې لګیا داونه مې وکړه چې کتابونه چاپ کړي ویب سایټ جوړ کړي او نور خدمات وړاندې کړي سیمینارونو جوړونه کې برخه اخیستې سیاسي برخه کې د مظاهرې کړي کله چې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو د اروپا کې د لپاره ډیر کمپاین وکړ ډیر زیات کوخه یو هلې ځلې وکړي سیاسي فکر لري ته په پیښور کې چې وسیده د پاکستان د حکومت په وړاندې باندې د پښتو ژبې د عادي او د پښتو ژبې د تعمیم او د پراختیا لپاره کار کو د رسمیت لپاره منډه واله کته پښتنو سره د ډیر روابط نو غوي واسول چې پښتو ژبه په مکاتبو کې رسمي شي
ټولنیزه برخه کې دلته خپل هیواد میشتو افغانانو سره ډېر منډه رامنډه کړي هلې ځلې کړي دي تخنیکی برخه کې خپل د په تخنیک باندې برلاسه سره د ماډرن علم کړه ویب سټونه جوړ کړي دي او خپل عملاً د اوس ویب سټ کې د سره عملاً خپل ویب سټ هم چالي نو ګڼ شمېر خدمات کړي ورسره په نور دوستانو خبرې وکړي نو دا زمونږ یو فریضه و چې دا دغه څه غونډې جوړې کو دا د لړۍ ته به دوام ورکو سوچ هیواد میشتي به خپل کار کوي بهر میشتي به خپل ملي کار کوي په ګډه به د ترکیب او امتیاز څخه به د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار کوو زمونږ نور ملګري چې دي هغوی د کور ودانې چې وخت دلته د سیمینارونو ملاتړ کړي ملي طریقې چې په ډنمارک کې دي یا په اروپا کې هغوی دلته کار کړی کله کله د خلک موږ ته وایي چې د ملي تحریک سیاسي د کچه شی دې باره کې فقط یو دوه جملې وایم چې دا سیاسي نه دی دا زیات مدني دی فرهنګي دی ټولنیز دی دغه ولسی خیر ښېګڼې کارونه کوي خو کله کله په سیاست کې ځکه مجبور شو چې خلکو به افغانستان ته کنځلې کول کې دلته اجتماعي جرأت سلب چا د افغانستان د ملي ګټو لپاره په نرم ملاتړ نه کوو نو هغه جنگ به په موږ باندې په زوره تحمیل شو نو هغه د خدای فضل و ډیرو شیانو کې بریتوب ترلاسه شو نو اوس هم زیات توجه سره د زیاته پاملرنه هغه د ټولنیزو اجتماعي او فرهنګي کارونو ته تقریبا دا څو کلونه کې 200 عنوانه کتابونو شاوخوا کې تحریک لخوا چاپ شوي دي بیلابیلو لیکوالو او بیلابیلو اشخاصو ورسره مرسته کړې ده نو دی لړۍ ته دامه ورکو زیات توجه به فرهنګي کار دی خو که چېرته په ملي هویت په ملي عزت باندې څوک بلوسېدل هغه کې بیا موږ سیاسي ګوندونو ډلو ټپلو دې شرط نه ګورو خپله د ولس سره څنګ په څنګ ودرېږو مبارزه کوو مخکې هم کړې دې ته هم کړو نو یو عامه خبره دی د ملي تحریک مبارک د ځینو دوستانو په ذهنیت کې چې دا کم سیاسي جریان کم سیاسي ګوند کم سیاسي حرکت نه دی فقط تر ډېر حده پورې فرهنګي مدني او ټولنیز دی خو کله کله په سیاست کې څوک بلوسېدل او چا اجتماعي جرأت نه لري ګوندونو ډلو ټپلو بیا هغه وخت کې مجبور یو چې موږ یاران د بدې ورځې په دردانګو په دوستانو د ډاډه او څه خبره نو هغه وخت کې لکه تېر وخت کې چې مبارزه کړې بیا به یې کوو نو ډېره مننه بورا زماني ورور ته اوږ سوکاله ډاډمن ژوند غواړو خدای دې نور هم آباد او سوکال لري نو دی په موږ حق دې لړۍ ته به ادامه ورکوو څه چې هیواد میشتي فرهنګیان دي څه چې بهر میشتي فرهنګیان دي هماهنګي اوس هم شته د همغږي دې ته به دا همغږي به لا پسې ټینګوو او دې کارونو ته دوام ورکوو د هغوی له مرستې پرته موږ ډېر کار نشو کولی او زموږ د ګډې همکارۍ نه پرته د هغوی کار ډېر غټ مثمر حد ته نشي رسېدلی نو دواړه به سره په ګډه کار کوو دواړه جریانونه کور د وطن هغوی د خدای هلته خوشحاله لري موږ د خدای دلته خوشحاله لري او دوستي د خدای همداسې دوامداره مقاومه او مداومه لري السلام علیکم ورحمت الله علمون که دسته او افغان وزگوا علمون که دسته او افغان وزگوا د خپل وطن یو سندربول بورا د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زمانی د فرهنګي خدماتونو منځغونډه ای دی آزاد نظر آزاد پروازه ای دی آزاد نظر آزاد پروازه څنګه وزر دی په سفر کې بند شو اوس می نظر په نورو لارو نزي اوس می نظر په نورو لارو نزي چې می نظر په یو ټکر کې بند شو دا کوم نظر داسې اسیر کړو بورا دا کوم نظر داسې اسیر کړو بورا د غاړې هار شو په هنر کې بند شو د ملي تحریک له مشر ډاکټر محمد اسماعیل یون څخه یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې زه اوس بلنه ورکوم ضیاء الرحمن زیاته چې د دریځ مخې ته راشي او د ښاغلي بورا زماني په اړه ژوندلیک تاسو ته وړاندې کړي ضیاء الرحمن ضیاء بسم الله الرحمن الرحیم ستړي مشه په خیر راغلی زه به د زماني صاحب لنډه پیژندنه تاسو ته به وړم هیله ده چې د پام وړ مو ګرځي د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زماني لنډه پیژندنه ښاغلی عمر بورا زماني د نیک محمد خان زماني زوی د شیر محمد خان زماني لمسی د افغانستان د یو ملي اتل او د خپلواکۍ د محاذ د نامتو قومندان او د هرنوي صوبمن غازی میرزمان خان کونړي کډوسی دی ښاغلی بورا زماني د افغانستان د کونړ ولایت په وټپور کیمګام کلي کې پر 1915 میلادي کال دې نړۍ ته سترګې پرانیستې دي نوموړی د ډیرو نور افغانانو په څیر پر 1982 میلادي کال د کوزي پښتونخوا د پیښور ښار شاهین تاون ته کډوال شو
په کوزه پښتونخوا کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړه او په سیاسي علومو کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې سرته ورسولې. په پیښور کې د زده کړو بشپړولو وروسته 1909 میلادي کال ډنمارک هیواد ته مسافر شو. هلته هم له زده کړو سره ملګرتیا پرې نه خوده. د نورو زده کړو ترڅنګ د آی ټي برخې په سافټویر جوړونه کې یو ډیپلوم ترلاسه کړ. نوموړي د خپل زده کړو ترڅنګ کار هم کاوه چې تر یو څه مودې کار وروسته یې بل ډیپلوم په لوجستیک منیجمنت کې ترلاسه کړ چې تر اوسه هم په همدې برخه کې کار کوي. دا چې عمر بورا زمانی په خپل مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي او زده کړې په نورو پردیو ژبو اردو او انګلیسي کې تر سره کړي دي، خو خپل مورنۍ ژبې پښتو سره د بې کچې مینې له امله په کوزه پښتونخوا کې د بورا په نوم د یوې پښتو مجلې بنسټ کېښود او ورسره یې د بورا په نوم پښتو ویبپاڼه جوړه کړله چې د همدې ویبپاڼې له لارې بورا مجله هم په انلاین بڼه ټول افغانانو ته ترلاسه کوله. ورسره د بورا مجلې 200 غړي په وړیا ډول د افغانانو په منځ کې په اروپا کې ویشلې او 200 غړي به افغانستان ته لیږلي. سربیره پر دې په اروپا کې د پیلوزي مجلې مسؤل مدیر په توګه پاتې شوی. د پیلوزي مجلې بیلابیل غړي به هم د نورو لیکوالانو له لیکنو سره د بورا ویبپاڼې لارې خپرېدي. د خپل ذوق او مینې پر بنسټ یې د شعر نړۍ ته هم مخه کړې. د او د هیواد د مشهور سندرغاړو په غږونو یې د شعر زمزمې د هیوادوالو غږونو ته رسیدلې دي. د بورا زمانی سره په شعرونو ځینو سندرغاړو له ځینو افغاني ټلویزیونونو څخه د کال لومړي مقامونه او جایزې هم ترلاسه کړي دي. ښاغلي بورا زمانی په پښتو ژبه 2 شعري ټولګې لري چې یو یې د سپوږمۍ ځلا او بل شعري ټولګه یې دا ناره د هر افغان یو افغان په نامه سره یادېږي هم چاپ شوي دي. دغه راز د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ او د افغانستان نن او سبا په نامه یې 2 ټولګې چې د ملي تحریک لخوا د 2 بیلابیلو جوړ شوو سیمینارونو لیکنې دي د راټولې کړي او په یاد نمونه د ملي تحریک لخوا په 2013 میلادي کال چاپ شوي دي. ښاغلي بورا زمانی د شعر لیکنې ترڅنګ سیاسي او ټولنیزې لیکنې هم کوي. لر او بر پښتانه او پښتو ژبه کتاب یې چاپ ته چمتو دی چې ډیر ژر به ان شاء الله په افغانستان کې چاپ شي. عمر بورا زمانی په ډنمارک کې د افغان ډنمارک کلتوري ټولنې جوړونکي او لومړی مرستیال، په ډنمارک کې د ملي تحریک څانګې لومړی مرستیال او اوس د مشرتابه جرګې غړی دی. په ډنمارک کې د لوی افغانستان غورځنګ مسؤل، په ډنمارک کې د کډوالۍ شورا د مشورتي بورډ غړی او دغه بنسټونو له لارې هیوادوالو ته ګڼ شمېر کلتوري او ټولنیز خدمات وړاندې کړي دي. د ښاغلي بورا زمانی د کلام یوه بیلګه چې د فکر او خیال د ترکیب د یوې بیلګې په توګه دلته تاسو ته وړاندې کوم. غزل: یو ځل بیا مې د الهام څوکې تخنیږي، یو ځل بیا مې د الهام څوکې تخنیږي چې خیالو کې خاپیرۍ راته خندیږي. بیا وختونه ورني د ځوانۍ راغلل، بیا وختونه ورني د ځوانۍ راغلل، بیا ګلونه د سپرلی راته پسخیږي. د ښکلا صفت نه کیږي لفظو کې چې سپوږمۍ پاس په اسمان کې تر شرمیږي. چې د زړه په منارو کې د انځور کړم، دغه زړه زما له زړه کله بیلیږي. چې د سا په هر یو کش کې نوم اخلي، ستا په مینه دا بورا ځکه نازیږي. بورا زمانی اوس هم په ډنمارک کې اوسېږي او له خپلو نورو ملګرو او د ملي تحریک لنډیوالانو سره په ګډه خپلو ملي، فرهنګي او ټولنیزو خدمتونو ته ادامه ورکوي. د وطن د دې بورا د اوږد، خوشحاله او سوکاله ژوند په هیله. مننه. خوشحاله که په لر دی که په بر دی یو افغان دی، په تورخم کې چې جنګیږي په تاوان دی. خپله خاوره پښتونخوا کې چې اوسېږي په پښتو او پښتنواله ښه ښکارېږي. د محترم ضیاء الرحمن زیات څخه یوه نړۍ مننه. الله مونږ کې داسې یو افغان وزېږوه، الله مونږ کې داسې یو افغان وزېږوه. د خپل وطن یو سندربول بورا د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زمانی د فرهنګي خدماتونو منځغونډه. د ملي تحریک یو شمېر ډنمارک میشتو ملګرو او مشرانو دې غونډې ته خپل پیغامونه را لیږلي دي چې د ټلویزیون د سکرین لارې به وړاندې کړو.
محمد خان یابی د نړیوال ژوندون تلویزیون درنو مینوالو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر هر څه لومړی د کابل پوهنتون استاد محترم پوهاند یون صاحب څخه یوه نړۍ مننه کوم چې د نورو درنو مشرانو سره سره د ځوان شاعر، لیکوال، سیاسي، فرهنګي، ادبي او اجتماعي شخصیت ښاغلي عمر بورا زماني صاحب په ژوندون د هغه په ارتباط علمي سیمینار جوړ کړو. محترم عمر بورا زماني صاحب زموږ د افغانانو ترمنځ د ژوند په ټولو برخو کې د شمع مثال لري. الله جل جلاله دې دا شمع د همیشه لپاره لا روښانه او رپانده ولري. د وطن د سختو حالاتو په ارتباط د بورا زماني صاحب د غزل یو بیت د تاسو سره شریکوم. یا وخت بیرته راشه یو افغان وزیږوه، یا وخت بیرته راشه یو افغان وزیږوه، په شان د احمد خان او امان خان وزیږوه. چې نیکبختانه د بورا زماني صاحب د ښکلي غزل د هیواد د تکړه هنرمندانو په خوږو نغمو او اوازونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانان بیداره او خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل. البته د بورا زماني صاحب هر شعر او لیکنه زموږ د ټولنې لپاره د ژوند په ټولو چارو کې پیغام لري. موږ ټول د علمي شخصیت بورا زماني صاحب د ژوند په ټولو چارو کې د لا بریا په هیله د ښه صحت او د اوږد عمر د الله پاک څخه تمنا کوو. په درنښت خواجه رحیمي. بسم الله الرحمن الرحیم. غلام سخي ملک زیم د ډنمارک څخه. ډیرو درنو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ښاغلي عمر بورا زماني سره مې د پیژندګلوۍ 22 کاله کیږي او په دې ټوله موده کې ورسره اړیکې لرم او په زیاتره ټولنیزو چارو کې ورسره د ګډ کار کولو ویاړ لرم. ښاغلی بورا صاحب یو مینهناک او زړهسوانده انسان دی، خوږ او ژمن ملګری دی، دینداره او ښه مسلمان دی. سره د دې چې د نوموړي د ژوند زیاتره موده په جلاوطنۍ کې تیره شوې ده، خو بیا هم د هیواد پالنې په روحیه ډیر سمبال او پوهه دی. د صلاح او مشورې ورکولو وړتیا لري، د جرګې او مرکې، پښتونولۍ او میلمه پالنې په اصولو پوهیږي، د خیر او ښېګڼې په چارو کې برخه اخلي. په ټولنیزو چارو کې د ښاغلي بورا صاحب عملي ګامونه د ستایلو وړ دي. د ملي ارزښتونو په پاللو او افغاني کلتور او پښتو ژبې په ساتلو کې بېسارې لاسته راوړنې لري. له همدې امله دلته د میشتو افغانانو په منځ کې یو خاص او ځانګړی ځای لري. د ټول اکثره ملګري او هیوادوال نه تنها په ډنمارک کې بلکې د اروپا په کچه دته درناوی لري او دته د لا بریاو هیله او غوښتنه لري. د بورا صاحب د لا بریا او لا نورو نیکو کارونو او لاسته راوړنو په هیله ورته د روغتیا او اوږد عمر دعا کوم. مننه او درناوی. السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول یون صاحب ته سلامونه او احترامات. من د یون صاحب د ډیرو سیمینارونو شاهدان یو، د ملک نه بهر او د ملک په داخل کې. دا چې د بورا زماني د ژوند جد او جهد ته یو سیمینار ځانګړی کړی دی، موږ د یون صاحب نه ځانګړې مننه کوو. بورا زماني د لوی خان میر زمان خان مسیح دی او نن د هیواد نه بهر د ډنمارک په هیواد کې د پردیس او مسافرت ژوند مخ ته وړي. د خپل ژوند په دې ډېر کم عمر کې د ډېرو ادبي اثارو لرونکی دی، لکه د سپوږمۍ ځلا او ناره د هر افغان او د ډېرو سیمینارونو د شرح او تدوین ټول هغه تکالیف د په خپله غاړه باندې اخیستي دي او هغې سرته رسول دي، لکه د پښتو ژبې علمي سیمینار په ډنمارک کې او افغانستان په نن او سبا کې.
نهده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوندون تلویزیون او د استاد اسماعیل یون صاحب څخه مننه کوم چې د عمر بورا زمانی د علمي او فرهنګي خدمتونو د ستاینې په مخه یې داسې یو ارزښتناک سیمینار جوړ کړی دی. عمر بورا زمانی یو هیوادپاله پښتونپال د لوی افغانستان غوښتونکی د یو پرمختللي افغانستان هیلهمن په پښتانه خاوره د پښتو ژبې د رسمي کېدو ارزومن پتمن پښتون افغان دی چې د هغې د شعرونو لیکلو او په ټولنیزو رسنیو د سیاسي تفسیرو له لارې به تاسې ټولو افغانانو پښتنو ته دا جوته شوي وي چې عمر بورا زمانی د همدې موخې لپاره له کلونو راڅې کار کوي او د خپل ژوند ګران قدر وخت یې د لر او بر لوی افغانستان د جوړېدو لپاره وقف کړی دی. بل لوی پیغام دا چې د عمر بورا زمانی په شعرونو او لیکلو کې دی هغه د زده کړو په اړه دی. زه عمر بورا زمانی ته چې زما کاکا او ملګری هم دی د هغې په ټولو موخو کې بریا غواړم. وخت بیرته راشه یو افغان وزېږوه، نو بیا یو احمد خان یا میرویس خان وزېږوه، چې ننګ په وطن وکړي داسې ځوان وزېږوه په شأن د خوشحال خان او پاچا خان وزېږوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، ملګرو، لیدونکو یا اوریدونکو، ستړي مسئ، څنګه یاست؟ د خدای جوړ کې جوړ روغ به یاست. که څه هم زه ډېر لنډ وخت لرم او ماشاءالله قدرمن بورا زمانی هم ملګري ډېر لري چې د ده دروند شخصیت دی چې باید په خبرې کوي، خو زه د یوه دقیقه کې ممکنه نه ده چې د ادبي او فرهنګي شخصیت دی چې باید ډېرې خبرې وکړو، خو موږ د نږدې د ملګرتیا یا د شناخت دغه د په ارتباط دومره وایو چې د ده چې کوم زعامتونه کښلي دي، د ده د اشعار کوم اشعار چې لیکلي دي، کوم احساسات چې بیان کړي دي، یا د ټولو افغانانو د زړه خبرې په اشعارو کې بیان کړي دي. موږ د ده دغه زعامت څه نړۍ مننه کوو او د هغه ملګرو دوستان څه نړۍ مننه کوو چې د ده په ارتباط یې دغه سیمینار په لاره اچولی دي او په ژوندون د داسې شخصیتونو چې واقعا د تقدیر وړ دي په ژوندون یې تقدیر کوي. ستاسې نه نړۍ مننه او قدرمن بورا صاحب واقعا د تقدیر وړ دی او داسې یو شخصیت علیم او د ملګرتیا وړ او دروند ادبي او فرهنګي شخصیت دی چې موږ د ده د فعالیتونو څخه د ده د ټولو اشعارو او ادبي هڅو څخه نړۍ مننه کوو. ستاسې سم نړۍ مننه. د لوی رب په نامه سلامونه هورکلی. په لومړي کې د پوهاند محمد اسماعیل یون صاحب، ژوندون تلویزیون او د ملي تحریک له ټولو قدرمنو ملګرو څخه نړۍ مننه کوم چې زما په اړوند یو داسې ارزښتناک سیمینار جوړ کړو. له ټولو هغه لیکوالانو چې په ما یې لیکنې کړي، ویناوالو او ګډونوالو چې دې سیمینار کې ګډون کړی، له ټولو غر مننه. په کال 2012 کې مې په لومړي ځل د پوهاند یون صاحب سره په تلیفون خبرې کولې. نو یوه خبره چې زما نه هېرېږي، ډېر ځل یې له ملګرو سره شریکوم، هغه د ورته ذهنیت، ورته فکر او ورته نظر ملګرو یووالی او ګډ کار دی. ځکه که یو کس هر څومره کار وکړي نو بیا هم د ډېرو کسانو کار ته نه رسي. نو له کوم وخت څخه چې ملګرو په ډنمارک کې د تحریک څانګه پرانیسته او څومره کار چې مو په ګډه پښتني کلتور او ژبې ته وکړو، نو یو کس ته تر مرګه شونې نه وه. همداسې که پښتونخوا کې ورته فکره ملګري سره راټول شي نو ډېر ژر به د پښتونخوا رسمي ژبه پښتو شي او پښتنو کې به د یووالي جذبه بیداره شي. خبرې نه وکړم، ډنمارک میشته د ملي تحریک له ټولو قدرمنو ملګرو څخه یوه نړۍ مننه چې تل یې زما د کارونو ستاینې کړي او زما په فعالیتونو کې راسره ملتیا کړې ده. مننه او کور ودانې.
الله مون کې دسه او افغان وزګوا د خپل وطن یو سندربول بورا د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زمانی د فرهنګي خدماتونو منځغونډه د پروګرام په دې برخه کې زه اوس بلنه ورکوم ارزو سادات ته چې د دریز مخ ته راشي د استاد بورا زمانی د ښکلاګانو انځور مقاله تاسو ته وړاندې کړي. ارزو سادات. بسم الله الرحمن الرحیم. د حاضر مجلس په اجازه بورا زمانی د زمانې د ښکلاګانو انځورګر شاعر. بورا زمانی ډېره ښکلې او رنګینه شاعري کړې ده. د شاعري د بېلابېلو خواو او ښکلاو څېړل پکار دي. زموږ یوې درنې خور شاعرې لیکوالې زرلښت حفیظ بشریار چې خپله هم په کاناډا کې د مهاجرت ژوند تېروي د ښاغلي زماني د شاعرۍ ښکلاییز اړخ ته کتنه کړې ده. د ده د شعرونو لومړۍ ټولګه د سپوږمۍ ځلا یې ارزولې او پر هغې یې تبصره کړې ده. زه غواړم په ننني سیمینار یا نمانځغونډه کې همدا لیکنه تاسو ته ولولم. د لوی او مهربان خدای په قدرت زمانه څومره پرمختللې ده، علم څومره اسانتیاوې بشر ته وربخلي او خلک څومره ذهین شوي چې ان د داسې یو څه د ښکلا په تعریف هم لاس بری شول چې د فاصلو او زماني واټن په لحاظ ورڅخه ډېر لرې ول. قدرمنو لوستونکو، د سپوږمۍ ځلا د تکړه با استعداد او د ښکلا پیژندونکي شاعر عمر بورا زمانی د شعرونو لومړۍ ټولګه ده او زه دویم تن یم چې پر دې ټولګه لیکنه کوم. تر ما دمخه هم زموږ ګران او محترم ورور ښاغلي پروفیسور ډاکټر محمد اعظم پرې مفصله لیکنه کړې. لکه څنګه چې د هغه له نوم څخه معلومه ده، د وطن د مینې، د لیلا د حسن او د زمانې د ښکلاګانو او ګل مخونه هغه بورا دی چې د خپل شته احساس له مخې یې ځان د سپوږمۍ ښکلا پورې رسولی دی. بورا زمانی چې اصلي ټاټوبی زما ګران افغانستان د کونړ شین او ښېرازه ولایت دی، د خاپوړ او ماشومتوب خوږې او بیرته نه راګرځېدونکې شېبې په کوزه پښتونخوا کې تېرې شوي دي. دمګړۍ د ډنمارک په هېواد کې د مسافرۍ شپې سبا کوي. د سپوږمۍ ښکلا د شاعر د خیالاتو دنګې ماڼۍ او ښکلي اندونه په سترګو کوي. که شاعر یو خواته د خپل ګران هېواد او پښتو ژبې لپاره خدمت کوي، خو له بله پلوه په خپلو حماسي شعرونو او خوږ احساس ویده ضمیرونه او د زمانې ویده وګړي راویښوي او د مینې په الهامونو کې د مینو احساس تخنوي. بورا زمانی هڅه کړې چې د هوا مرغانو په شان د شنه اسمان لمنه کې د ګل په څیر دی وي سپوږمۍ مخ ته د ښکلا د قلم په ژبه ځان ورسوي او د ګل سترګو کې د ښایست ننداره وکړي. د ده په شعرونو کې د خپل پلرني ټاټوبي کونړ ولایت د ښکلاګانو ننداره له ورایه معلومیږي، لکه د بودۍ ټال د ښکلا رنګیني پکې شته. په دغه ټولګه کې که له یوې خوا د کلاسیکي شاعرۍ نښې لیدل کېږي، خو له بله پلوه د طبیعت له ښکلاګانو سره رښتینې مینې احساسات هم شعر په بڼه یې لا ښکلا وربښلې. ګرانو لوستونکو، تاسو پوهیږئ چې مور ډېر سپېڅلی موجود دی. ویل کېږي چې جنت د مور تر قدمونو لاندې دی، خو په حقیقت کې د مور زړه د رښتینې مینې زانګو ده. مور هغه هیله ده چې د ژوند په هره مرحله کې ورته ضرورت احساسیږي. نو زماني صاحب هم د مور په فرقت یا فراق کې ځورېږي. د خپل مور له یادونو سره خپل احساسات په یو نظم کې داسې روښانه کوي چې څو کرښې ورڅخه رااخلم. مورې مورې زما زړه کې تل اوسېږي، په خیالونو کې راورېږي. مورې مورې خوږې مورې ډېره ډېره مې یادېږي، ستا پښو لاندې جنت دی، زړه د کور د محبت دی. بورا په شعرونو کې د خیال په وزرونو تل په ګلبڼونو کې ګرځي. لکه دا شعر: زه د باغونو په سیلونو ګرځم، زه د ګلونو سره لوبې کوم، زه د سپرلي په موسمونو ګرځم، زما وږمې زما نغمې خوښیږي. لکه بلبل په ګلشنونو ګرځم، لکه شبنم په چمنونو ګرځم. له رنګه تور خو مې دا سپین خوښیږي، د سرو ګلونو په رنګونو ګرځم. پرېږده بورا دا د ګلونو یاري، په زړه زخمي په پرهرونو ګرځم. بشري ژوند تجربو دا ښودلې چې هره ښکلا ځان ته تعریف لري. لکه د انسان په لاس جوړې شوې ښکلاګانې د بیلګې په توګه د دوبۍ دنګې ماڼۍ او د هند تاج محل او د فرانسې د ایفل برج چې د معنا او تفصیل له مخې ځان ته ښایست لري، خو د قدرتي ښکلاګانو ځای نه نیسي. همدارنګه د پوهې خاوندان وایي مینه د زړه کار او عقل د پوهې سرمایه ده. خو زه ګورم چې بورا د مینې خیالي ګلبڼ کې پر ګلانو ګرځي، خو د عقل له ښاپېرۍ سره د سپوږمۍ تر انګړه هم رسېدلې ده. که بورا له یوې خوا پر ګل مین دی، د شعر و ښاپېرۍ یې د سپوږمۍ تر ښکلا سل زره زاریږي. لکه په دغه ښکلي نظم کې چې خپل ماین ته داسې لیکي. د بیلګې په توګه څو کرښې ترې رااخلم: ته ځواني یې ته شباب یې ته خوشبو یې ته ګلاب یې، ته ځواني یې ته شباب یې ته خوشبو یې ته ګلاب یې، د شعرونو ګلدسته یې د سپوږمۍ ځلا کتاب یې.
کله مې چې له محترم ورور څخه دا کتاب ترلاسه کړ داسې فکر مې کاوه چې شاعر ټولې زما د زړه خبرې لیکلي. دا ځکه چې زه هم د طبیعت د ښکلاګانو مینواله پاتې شوې یم. بورا زماني د پښتو په پت او شهامت او د هیوادپالنې د عالي روحیې لرونکي شخصیت دی، نو دا هم د هیوادپالنې احساس سره سم د ټوپک پر ځای قلم ورکوي چې دا شعر یې وګورئ. وایي راځئ په ژوند کې دغه هم راواخلو، راځئ په ژوند کې دغه هم راواخلو چې د ټوپک پر ځای قلم راواخلو. غم د وطن د آبادۍ چې وکړو، نه چې ورانی پسې یې بم راواخلو. حقیقت همداسې دی. هر هغه افغان چې د هیوادپالنې احساس ولري، که یوه ونه هم د سپرلۍ په موسم کې د خزان په حال کې وګوري، نو زړه یې خفه کیږي. عمر بورا زماني که څه هم د زمانې ژرنده کړې ژوند کې ډېر سرګردانه، کله په شرق او کله هم د اروپا په ډنمارک کې ژوند کوي، خو بیا هم زړور پښتون او پر خپل قوم او ژبې مین خادم او رښتینی خدمتګار پاتې شوی دی. او د هغه حماسي شعرونه او د مینې له ولولو نه ډک غزلونه که څه هم د عمر له لحاظه ډېر خام دي، مګر د کیفیت له پلوه ژور او پاخه پیغامونه ټولنې ته لیږدوي. د هغه له شعرونو څخه ځوانان ډېر متاثره شوي دي، نو ځکه په لږه موده کې د ګڼو سندرغاړو د توجه وړ وګرځېدل چې لر او بر پښتونخوا کې د ګڼو هنرمندانو لخوا په خواږه اوازونو کې وویل شول. نو د شاعر د شعر په څرنګوالي نه غږېږم، ځکه چې مخکې تر مخکې پیژندل شوي، تر ما مخکې هم پرې تبصره شوې وه. خو زه دومره وایم چې دا ټولګه د شاعر لومړنۍ هڅه ده. بورا زماني د شعر او ادب دنیا بام ته په لومړي ځل د ختلو نیت کړی، خو پوره باور لرم چې ورو ورو به ځان د هنر په زینو د ادب لوړ بام ته خېږوي، چې نه یوازې ادیبان بلکې د ټول افغان ملت لپاره به د دې لیکنې د افتخار سبب وګرځي. او په پای کې هغه مینوال چې نت لاسرسی لري کولی شي د بورا.com په ویب سایټ کې د هغه شعرونه د سندرو په توګه واوري، او که نه نو د سپوږمۍ ځلا کتاب یې ضرور واخلئ او د هنر او ادب د شنه اسمان لمن د سپوږمۍ په ځلا کې د بورا زماني د زمانې د ښکلاګانو د شاعر د خیالونو د انځورونو ننداره وکړئ، ویې لولئ. مننه. له ارزو سعادت څخه یوه نړۍ مننه. که دسته او افغان وزگوا اللهم که دسته او افغان وزگوا. د خپل وطن یو سندربول بورا د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زماني د فرهنګي خدماتونو نمانځغونډه. د پروګرام په دې برخه کې زه اوس بلنه ورکوم فرید لطیفي ته چې د دریز مخې ته راشي او د استاد بورا زماني شعرونه او هنري ذوق په اړه موږ ته معلومات راکړي. فرید لطیفي. ډیره مننه. لومړی خو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. زه هم غواړم د عمر بورا زماني شعرونه، ترانې او هنري ذوق په اړه تاسو ته څه وړاندې کړم ستاسو ټولو په اجازه. عمر بورا زماني د هیواد د هغو شاعرانو له جملې څخه دی چې نه یوازې شعرونه لیکي بلکې ښکلي هنري ذوق هم لري. د شعرونه داسې آهنګین دي چې په اسانۍ سره ترې سندرې جوړېدای شي، نو ځکه خو د هیواد ګڼ شمېر هنرمندان د موسیقۍ له څپو سره د شعرونه یوځای کړي او ښکلي ملي سندرې ترې جوړې کړي دي. دلته به د بیلګې په توګه د ځینو هغو سندرغاړو نومونه واخلم چې د عمر بورا زماني شعرونه یې په سندرو کې ویلي دي. ماسټر علي حیدر، میرمن نغمه، لطیف ننګرهاري، سلیمان خان، آرین خان، زبی استالفي، صدیق شباب، گلپانه، شاسوار، ارزو نکبین، بهیر امیری، نجیب رسا، بهرام جان، فرهاد دریا، فرهاد دولتزی، مصطفی ویسی، رفیع شیرزاد، سمیر باور، دولت خانزاده، باران آریا، میسیم وردگ، امید دوست، حشمت سحر، بیژن سلطانی، عبید توخی، فضل اکبر راهی، نور حیا، فواد خان، ادریس سجادی، ولید همراز، بلکیس یونسی، محمد حسین مسکا، مینا افغان او ځینې نور. بورا زماني له ګڼو هنرمندانو سره راشه درشه لري او ځینې د ده او د ملګرو په بلنه اروپا ته هم بلل سوي او هلته یې اروپایي میشتو افغانانو ته په زړه پورې هنري پروګرامونه وړاندې کړي دي. پر هنرمندانو سربیره یو ځات شمېر ډیپلوماترانو هم د بورا زماني شعرونه ویلي دي. د بورا زماني پر شاعري په دې سیمینار یا غونډه کې نور دوستان هم خبرې کوي. زه نه غواړم دلته د هغه پر شاعري زیات بحث ولرم، خو یوازې یو شعر چې د خپلې ناروغۍ پر بستر لیکلی هغه د بیلګې په توګه ستاسو مخې ته ولولم ستاسو په اجازه. اوس مریض یم، ناتوان یم، په ژوندون تیر پښیمان یم، که کارونه د ثواب وای ښه حاصل به یې جواب وای، روح او نفس به مطمئن وای، که په یو الله مین وای،
په بستر به فروت خوشحال وای مطمئن به په تیر حال وای نه به ویره نه به ډار وای مایوسي به نه گزار وای نه له مرګ به نفرت وای څومره پروت به فراحت وای ارمانی چې د تیر حال یم پښیمانه په بد حال یم تش لاسونه چې روان یم وارخطا یم په سوران یم په آینه کې څنګه ښکارېږم لکه خپل ځانه اوس ډارېږم یوه بلا توره ښکاره سي په کتو کې په غوسه سي په لاسونو کې یې اور وي مخې تور لکه د سکور وي چې د تبر پرې ګزار کړم لکه سیند په لاس حصار کړم کار څو کړم وارونه اوس بې وخته دي زورونه نه پرې ژوبله دا بلا سي زړه مایوسه په ژړا سي را روانه سا مې اخلي ویره ډار مې بدن واخلي خپل الله ته په زارو شم په دعا کې په سلګو سم په ګناه خپل پښیمان سم د تیر ژوند بیا په ارمان سم د خوندونو لوی دریاف کې وخت و تیر لهو لباف کې کړی ظلم په ځان و چې ملګری مې شیطان و بلا وګوره قرآن ته لوی د دغه کتاب شانته په کتو ترې جوړ انسان سي ښکلی یو دم دا زمان سي بیا زما لور ته راسي ښه په مینه په مسکا سي پوه که چا ځان په قرآن کړ که عمل فرې کوم انسان کړو هر مشکل به یې آسان سي د قرآن په لار روان شي ثواب پاتې که وخت تیر سي ګناه پاتې سي خوند هیر شي دا دنیا د امتحان ده چې په دې کړي په تاوان ده هر ستا کش لره مرګی دی پس له مرګه بیا ژوندی دی په مرګي به مرګی راسي زندگی به په خندا سي نه به جنگ نه به جدل وي نه به مړینه نه اجل وي ټول به مینه محبت وي نه به زړونه کې نفرت وي نه به لوږه وي نه تنده نه روزي پسې به منډه نه ارمان به د تیر حال وي هر سړی به ښه خوشحال وي څوک چې هره تمنا کړي ورپوره به یې الله کړي تل تر تله به ځواني وي نه مرض نه به سستی وي نه به غم نه به ژړا وي ښه د ښکلو به خندا وي په هر لوري به وي ګلونه په هوا کې سرودونه د مرغو خواږه غږونه له مستي ډک شمالونه ښه کارونه په دنیا کړه د جنت دغه سودا کړه که د الله کړې بندګي بورا کامیاب د زندگی د بورا زمانی د روح صحت خوشحاله او سوکالي ژوند په هیله ډیره مننه ستاسو د فرید لطیفي ورور څخه یو جهان مننه الله مون که دست او افغان وزگوا الله مون که دست او افغان وزگوا د خپل وطن یو سندربول بورا د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زمانی د فرهنګي خدماتونو منځغونډه د پروګرام په دې برخه کې زه اوس بلنه ورکوم د محمد بن موسی ښوونځي د لوی افغانستان د ترانې ټیم ته چې د دریځ مخې ته راشي او خپله ترانه تاسې اوزارو ته وړاندې کړي د محمد بن موسی ښوونځي د لوی افغانستان د ترانې ټیم بسم الله الرحمن الرحیم لوی افغانستان راځئ چې لوی افغانستان شو سارا پلر او برګې او افغان شو سارا پلر او برګې او افغان شو سارا د احمد شاه بابا را پاتې وطن د احمد شاه بابا را پاتې وطن یو ځل چې بیا یې وکداران شو سارا پلر او برګې او افغان شو سارا پلر او برګې او افغان شو سارا راځئ چې لوی افغانستان شو سارا پلر او برګې او افغان شو سارا پلر او برګې او افغان شو سارا د خپل وطن د آبادۍ په خاطر د خپل وطن د آبادۍ په خاطر راشي د سولې لوی کاروان شو سارا پلر او برګې او افغان شو سارا پلر او برګې او افغان شو سارا فخری افغان ارمان په ګور پوره کړو فخری افغان ارمان په ګور پوره کړو د خپلې خاورې وارثان شو سارا پلر او برګې او افغان شو سارا پلر او برګې او افغان شو سارا په علم پوهه لوی کارونه کېږي په علم پوهه لوی کارونه کېږي راځئ په دغه لار روان شو سارا پلر او برګې او افغان شو سارا پلر او برګې او افغان شو سارا د بورا خو به بیا
تعبیر پیدا کړي د بورا خوب بیا تعبیر پیدا کړي که بیا یو ځای په دې جهان شو سارا پلر او برګې یو افغان شو سارا پلر او برګې یو افغان شو سارا راځي چې لوی افغانستان شو سارا پلر او برګې یو افغان شو سارا پلر او برګې یو افغان شو سارا د محمد بن موسی د ښوونځي له ممتازو زده کوونکو څخه ډیره زیاته مننه. الله مونږ کې دسې او افغان وزېږوه الله مونږ کې دسې او افغان وزېږوه. د خپل وطن یو سندربول بورا د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زمانی د فرهنګي خدماتونو لمانځغونډه د پروګرام په دې برخه کې زه اوس بلنه ورکوم یار محمد ایوبي ته چې د دریز مخې ته راشي د عمر بورا زمانی د هجرت په چاپیریال کې د هغه ژوندلیک موږ او تاسو ته بیان کړي. یار محمد ایوبي د لوی او بخونکي سیحتان طالب په نامه په پیل کې د ژوندون تلویزیون مشرتابه جناب دکتور محمد اسماعیلیون او درنو ملمنو تاسو ټول ښه راغلاست درته وایم د لمانځغونډې ته. کوم مطلب چې ما ته راکړل شوی د غواړم ستاسو په حضور کې وړاندې کړم. په چاپیریال کې ژوند کول خورا ګران دی پاتې له هغه ځایه چې خپل وطن ته د فرهنګي خدماتو او نورو ګټو کارونو ترسره کول خو بې ځایه نه دي. هر افغان چې ځان د دې جوګه کړی چې هم په مهاجرت کې له هغې ټولنې سره خپل ژوند عیار کړي او هم له هغه ځایه د خپل فکر او لاس محصول خپل هیواد ته راولېږي. دا ډول اشخاص نو بیا رښتیا هم د زیاتې ستاینې وړ دي. د مهاجرت ژوند معنا د کړاوونو او سختیو ژوند. خو بورا زمانی زموږ د هیواد د هغو ویاړونو شخصیتونو له ډلې څخه دی چې د سختو دا ټول پړاوونه یې وهلي او ځان یې د مثمر هدف تر پولو رسولی دی. بورا لومړی پېښور ته مهاجر شو او د مهاجرت په چاپیریال کې تر زده کړو وروسته پر فرهنګي کارونو او خدمتونو لاس پورې کړ. کله چې له پېښور اروپا ته مهاجر شو نو بیا یې هلته هم خپل زده کړو او فرهنګي کارونو ته دوام ورکړ. هغه له تیرو 12 کلونو راهیسې په ډنمارک کې د افغان ډنمارک د کلتوري ټولنې د جوړونکي او لومړی مرستیال په توګه فعالیتونه ترسره کړي او په دې برخه کې ګڼ شمېر خدمات وړاندې کړي دي. وروسته بیا په ډنمارک کې د ملي تحریک لومړی مرستیال پاتې شوی او اوس د مشرتابه جرګې غړی دی. د ملي تحریک د لسګونه فعالیتونو په ترسره کولو د سیمینارونو په جوړولو او د کتابونو په چاپ کې ونډه اخیستې ده. په ملي تحریک کې د فعالیتونو ترڅنګ په ډنمارک کې د لوی افغانستان لوی غورځنګ مسؤل دنده هم اجرا کړې. کله چې څو کاله وړاندې د پاکستان تر اشغال لاندې په پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو نو بورا زمانی صاحب ورسره پوره همکاري وکړه او په ډنمارک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړی شو. د دې پورته فعالیتونو ترڅنګ د ډنمارک کډوالۍ شورا د مشورتي بورډ د غړي په توګه هم خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه په ښه ډول ترسره کړي او له هغو لویو مهاجرو سره یې چې تر خپله وسه مرسته کړې په دې معنی چې هغه مهاجرین دغه هیواد ته راستنه شوي تر خپله وسه یې ورسره مرسته او همدردي کړې. بورا زمانی د کلتوري پروګرامونو لپاره ځینې سندرغاړي د خپلې ټولنې له لارې اروپا ته هم وربللي او هلته د ملي وطني او هنري پروګرامونو له لارې له هیواد سره خپله مینه پاللې ده. د ځینې شاعرانو او لیکوالانو د کتابونو په چاپولو کې هم مرستې کړې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ او د افغانستان نن او سبا په نامه یې 2 عنوانه آثار چې د ملي تحریک لخوا د 2 جوړ شوي سیمینارونو د لیکنو ټولګې وې د ده په زیار راټول شوي او د ملي تحریک لخوا چاپ شوي دي. د ټولنیزو رسنیو له لارې یې ګڼ شمېر سیاسي او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي چې د بیلګې په توګه د ځینو یادونه لازمه بولم. لومړی
مولانا فضل الرحمن صاحب او سراج الدین صاحب د پښتو په رایه ټاکل کیږي. خوږمن پنجابي او آرمي ISI ته دی. دوهم مورنۍ ژبه کلتور پښتونولي او د پښتو مورنۍ ژبه پښتو. دریم د افغانستان او افغان نوم پر ضد د پردیو اجنټانو او رسنیو پروپاګند. څلورم پاکستان د انګریزانو لخوا جوړ شوی و نه د محمد علي جناح لخوا. پنځم په پښتونخوا کې ډېر پښتانه اوس پر دې پوه شوي دي چې دوی محکوم افغانان دي او پنجاب د پښتنو پر ضد قابض دی. شپږم مفتی محمود ښه ده چې د پاکستان د جوړېدو په ګناه کې شریک نه یم. د پاکستان جوړېده د انګریزانو چال و. اووم تر اوسه ولې افغان میډیا یا رسنۍ او افغانان پښتونستان ته پاکستان وایي. اتم د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د امریکې د بهرنۍ چارو وزارت ته په اردو ژبه لیک. نهم آیا پښتانه طالبان په قبایلي سیمو کې خپل خپلواک حکومت جوړول غواړي؟ لسم کوم پښتون چې د پاکستان زنده‌باد نارې وهي نه خو پښتون دی او نه مومن مسلمان. یولسم قدیر خان ما پاکستان اټومي قوت جوړ کړ. جنرال پرویز مشرف قدیر خان یې پښتو ته ښکته راوست. دولسم پاکستان به پیلوټه الوتکې د تحریک طالبان په مرکزونو بمباروي. دویم پنجابي پښتو ته ښکته شو. دیارلسم لکه څنګه چې تاسې ته جوته ده چې د پاکستان ارمي او ولس د افغانستان مسلمانانو ته اسلامي امارت غوښتنه او اوس چې تحریکي طالبان همدا امارت پاکستان کې غواړي نو د پاکستان سیکولر او پنجابي ارمي ولې مخالفت کوي؟ ولې دوی مسلمانان نه دي؟ که مسلمانان وي بیا د امارت ومني او کنه نو بیا منافقان دي. څوارلسم په افغانستان کې چې هر ګوند واک ته ورسیږي بله ډله یې پر وړاندې جګړه پیلوي. پنځلسم د علامه اقبال زوی وایي چې پاکستان هندوانو جوړ کړی ده. شپاړسم د اسلامي ګټو لپاره کله هم پنجاب ارمي او ISI کوم کار نه دی ترسره کړی مګر د دې برعکس د ډالرو په بدل کې د مسلمانانو او په ځانګړې توګه د پښتنو د سرونو سودا کړي او د پنجاب خزانه ډکې کړي دي چې د پنجابي ارمي ناروا لګښتونه پوره کړي. ولسم هر پښتون باید خپل دین اسلام خپل ژبې پښتو خپل ملت پښتون او خپل خاورې لوی افغانستان ته وفادار وي. که ټول پښتانه دا ځانګړتیاوې ترلاسه کړي نو د پښتو په خاوره سوله راتللی شي. اتلسم عربي ژبه د ډیرو هیوادونو ژبه ده ولې یو واحد هیواد نه دی. نولسم ولې موږ پښتانه مجبور یو چې فارسي اردو او انګلیسي ژبه زده کړو. شلم په لر او بر کې پښتانه مشران د پښتو ژبې د پرمختګ او رسمي کېدو هلې ځلې ولې نه کوي؟ د پورته کارونو تحریک باورا زمانی د پښتونخوا د پښتو ژبې د دفتر یا رسمي کېدو لپاره په پښتنو کې د سیاسي پوهاوي لپاره هم ډیر زیات کارونه ترسره کړي دي. دا د هجرت په دیار کې د باورا زمانی د ځینو کارونو څو بیلګې چې تاسو سره مو شریکې کړې. دا چې ستړي شوي نه وای او باورا زمانی د پښتو ادب او پښتنو لپاره ګڼ شمېر کارونه ترسره کړي. غواړم د هغه دوه بیتونه چې ما ته شخصتا ډېر څه پکې نغښتي دي له تاسو سره شریک کړم. وایي ای وخته بیرته راشه یو افغان وزېږوه، ای وخته بیرته راشه یو افغان وزېږوه، نو بیا خو احمد خان یا میرویس خان وزېږوه، چې نن په وطن وکړي داسې ځوان وزېږوه، په شان د خوشحال خان یا پاشا خان وزېږوه. له توجه څخه مو یوه نړۍ مننه. که دست او افغان وزگوا اللهم که دست او افغان وزگوا. د خپل وطن یو سندربول بورا د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زمانی د فرهنګي خدماتونو منځغونډه. یا د خیال په افسانو کې د جهان رنگونه ګوري، یا د خیال په وزر ناستې د دنیا خوندونه ګوري.
ته قطره دریاب کې واخلې صرف د ژوند خوندونه ګورې دغه ژوند یوه قطره ده ته د دې رازونه ګورې لږ خو فکر په دې وکړه دا د چا قبرونه ګورې بورا ستا هم دغه ځای دی ته د دې یادونه ګورې د یار محمد ایوبي څخه ډیره زیاته مننه د پروګرام په دې برخه کې زه اوس بلنه ورکوم رحمت الله صافي ته چې د سټیج مخې ته راشي او د خپل وطن یو سندربول بورا یوه مقاله تاسې ګډونوالو ته وړاندې کړي رحمت الله صافی په لومړي سر کې لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټول ته وړاندې کوم تاسې قدرمنو حاضرینو او ګرانو استادانو په اجازه کوم مقاله چې ما ته سپارل شوې تاسو ته وړاندې کوم د خپل وطن یو سندربول بورا د ښاغلي بورا زماني په شان زموږ ګڼ شمېر نور لیکوال او پوهان هم له هېواد څخه مهاجرت ته اړ شوي دي یو له دغه لیکوالو پوهانو او شاعرانو څخه ښاغلی سمیع الدین افغاني دی چې دی هم له هېواد څخه بهر مهاجرت ته اړ شوی و ښاغلی افغاني د بورا زماني د شاعرۍ په باب یوه لنډه او ګټوره لیکنه کړې ده زه غواړم په دې علمي غونډه کې همدا لیکنه ستاسو قدرمنو حاضرینو حضور ته وړاندې کوم ستا په دنګو غرونو کې ننګ او د غیرت کیسې تللې په هر لوري دي ستا د لوړ همت قصې درنو لوستونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د څو لسیزو دوامداره جګړو په پایله کې زموږ ډېر شمېر هېوادوال مستعد او د علم خاوندان د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د خپل اصلي کور ټاټوبې مالتونو کلي او بانډو څخه اجباري مهاجرونو ته اړ بستل شول چې په خواشینۍ سره دا سلسله اوس هم دوام لري خپل هېواد څخه لرې په پردیسۍ کې هم زموږ علما پوهان او د ادب خاوندان لاس تر زنې ناست نه دي بلکې همیشه د خپلو خلکو ټاټوبې او مالتونو په فکر او سوچ کې دي چې پورتنۍ شعري بیلګه له وطن سره د ښاغلي عمر بورا زماني د مینې او همدا شعري ټولګه د ادبي فعالیتونو نوې لاسته راوړنه ده د مجموعې نوم دی دا ناره د هر افغان یو افغان دا د ښاغلي عمر بورا زماني دومه شعري ټولګه ده چې د شعر او ادب مینوالو ته یې ډالۍ کوي ښاغلی عمر بورا زماني د هېواد هغه وتلی او پیژندل شوی لیکوال او شاعر دی چې شعرونه او لیکنې د هېواد په دننه او له هېواده بهر په ورځپاڼو جریدو انټرنیټي پاڼو او سایټونو کې نشر شوي او د هېوادوالو د استفادې وړ ګرځېدلي دي د ښاغلي عمر بورا زماني ډیری حماسي او د مینې اشعار د خوږژبو سندرغاړو په خوږو اوازونو کې کمپوز شوي چې د هېوادوالو د پام وړ ګرځېدلي دي وایي چې انسان د خپل ټولنیز اقتصادي او فرهنګي چاپیریال د پرورش محصول دی شاعر او لیکوال خپل چاپیریال څخه اغېزمن دی زماني صاحب چې د کونړ د سرشارو درو په ماحول کې سترګې دنیا ته خلاصې کړي د خپل ټاټوبې کونړ په اړه داسې لیکي کونړ مو په خیالونو کې کونړ زموږ په زړونو کې ژوندون په سیندونو کې سپې وهي په غرونو کې غیرت لري عزت لري همت ستا په قومونو کې پوهنې سره مینه کړي رڼا یې په فکرونو کې ژوندي دي تاریخونه دي یادېږي کتابونو کې پتا لکه جانان مین بورا د زړه ټوپونو کې د ښاغلي عمر بورا زماني شعرونه ډیری د خوږژبو هنرمندانو لخوا کمپوز او کلیپ شوي چې یو د حماسي اشعارو څخه د لوی افغانستان تر سرلیک لاندې د هېواد وتلی هنرمند ښاغلي لطیف ننګنهاري په خوږ اواز کې کمپوز شوی چې دا وطني با احساسه شعر نن سبا د میډیا له لارې اورېدل کیږي د شعر څو بیلګې په لاندې ډول دي لوی افغانستان راځئ چې لوی افغانستان شو سره په لر او بر کې یو افغان شو سره د احمد شاه بابا راپاتې وطن یو ځل چې بیا یې واکداران شو سره فخر افغان ارمان به ګور پوره کړو د خپل خاورې وارثان شو سره د بورا خوب به بیا تعبیر پیدا کړي که بیا یو ځای په دې جهان شو سره د ښاغلي عمر بورا زماني د یو ښکلي غزل د کلمه د ښاغلي بهیر امیري خواږه غږ کې شوې ده چې څو بیت یې له تاسو سره شیر کوم ستا په خندا کې مزه ستا په ادا کې مزه ای نازنین لیلا ستا په حیا کې مزه پښتنه پیغله یې ته ستا په وفا کې مزه سپوږمۍ ته ګوره بوره شوله فضا کې مزه لنډه دا چې د ښاغلي بورا زماني په شعرونو کې د احساس وزن قافیې او شعري انداز ځانګړتیاوې له ورایه څرګندې او جوتې دي چې شعرونو ته یې یو ځانګړی سبک ورکړی دی مګر د شعر نیټه او ځای ته کمه پاملرنه شوې ده په دغه شعري ټوله کې د شعر بېلابېل شکلي او محتوایي فورمونه شته د مینې او محبت اشعار هم پکې شته د رزم هم پکې شته
غزل، لنډۍ، څلوریزې، لوبې، بکتۍ او د نظم نور فورمونه هم پکې شته چې د شاعر د زړه خبرې د لوستونکو او اورېدونکو سره شریکې کړي دي. د شاعر په اړه د لیکلو ډېر څه شته چې په دې لنډه سریزه کې د ټولو ځایول امکان لري خبره ده. زه دې سره خپل خبرې راټولوم. ښاغلي عمر بورا زماني ته د دې نوي شعري ټولګې د چاپ مبارکي وایم او د لوی خدای له دربار څخه ورته د ښه ژوند او د لا بریاو هیله کوم. مننه. د رحمت الله صافي ورور څخه ډیره مننه چې د سندربول په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. الله مونږ کې د سیاو افغان وزګوا الله مونږ کې د سیاو افغان وزګوا د خپل وطن یو سندربول بورا د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زماني د فرهنګي خدماتونو منځغونډه. د پروګرام په دې برخه کې زه اوس بلنه ورکوم د محمد بن موسی د ښوونځي دویم ټیم ته چې د دریځ مخې ته راشي او د یو افغان ترانه تاسو ته وړاندې کړي. د محمد بن موسی د ترانې دویم ټیم. یو افغان د ناره د هر افغان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان د ناره د هر افغان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان چې مو زړونو کې اوسېږي چې مو سترګو کې غړېږي چې مو زړونو کې اوسېږي چې مو سترګو کې غړېږي خپل هېواد په مونږه ګران یو افغان یو افغان د ناره د هر افغان یو افغان یو افغان مونږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان تاریخونو کې یادېږي دنیا ټوله پرې ډارېږي موږ سرلوړي د جهان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان د ناره د هر افغان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان د افغان په نوم یادېږو موږ په دې باندې نازېږو د افغان په نوم یادېږو موږ په دې باندې نازېږو یو مو نوم یو مو نښان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان د ناره د هر افغان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان موږ د علم رڼا غواړو په وطن کې ښکلا غواړو موږ د علم رڼا غواړو په وطن کې ښکلا غواړو د بورا د زړه ارمان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان د ناره د هر افغان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان. استاد شفیق له لیسې له ممتازو زده کوونکو څخه بیا هم ډیره مننه. الله مونږ کې د سیاو افغان وزګوا الله مونږ کې د سیاو افغان وزګوا د خپل وطن یو سندربول بورا د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زماني د فرهنګي خدماتونو منځغونډه. د پروګرام په دې برخه کې زه اوس بلنه ورکوم قدرمن عبدالهادي بیلاوال چې له ډنمارک څخه یې دلته تشریف راوړی او د بورا زماني نږدې ملګری دی. ورته بلنه ورکوو چې هم خپلې خبرې وکړي او هم دغه سیمینار یا غونډه وارزوي. محترم عبدالهادي بیلاوال.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو د ژوندون تلویزیون بنسټګر محترم دکتور محمد اسماعیلیون، ستاسو ټولو په اجازه باورا زمانی زه د اورکوټوال نه پیژنم، په یو منطقه او یو محیط کې سره پیدا شوي ستر شوي بل اخیره د شرایطو او د وخت او زمان د احوالو او د وطن نه د مهاجرت په دوره کې هم یو ځای په ډنمارک کې اوسېږو. په ډنمارک کې بیا هم په یو ښار کې په یو منطقه کې سره ډېر نږدې چې توپیر فاصله هم زیاته نه ده هلته ژوند کوو. عمر باورا زمانی په هکله ملګرو دوستانو محترم استاد یون صاحب مفصل خبرې وکړې د هغې د شخصیت او د وړتیاو د کار او خدمت په هکله باندې مفصل وغږېدل. زه نور د هغې د شخصیت او د فعالیتونو په هکله باندې څه نه وایم، صرف دومره وایم چې یو ټولنیز زړهسوانده په وطن او خپلې ژبې، البته د مورنۍ ژبې پښتو باندې مین او خواخوږی انسان دی. په خپلو محیط کې، په خپلو همزولو کې، په خپل ماحول کې د اتحاد، اتفاق، د یووالي سمبول دی. همیشه په دغه جلا وطنۍ کې د فرهنګي او کلتوري فعالیتونو ترڅنګ د نورو هغه نوو مهاجرو چې د افغانستان څخه په مختلفو لارو اروپا ته او بالخصوص ډنمارک ته داخليږي، د هغوی خواته ورځي ډېر لرې مسافه کې مثلا 300 400 600 کیلومتره زمونږ نه لرې دغه د مهاجرو لپاره کمپونه جوړ دي چې هغه زمونږ د ټولنې او زمونږ د ملي تحریک ډنمارک څانګې د مشرتابه په مشوره باندې همیشه هغه کمپونو ته د مهاجرو د لیدلو لپاره، د هغوی د ستونزو د اورېدلو لپاره، د هغوی سره د همکارۍ کولو لپاره ورځي، د هغوی سره خپل نظر او خپله مشورې او خپله د هغه ځای د ژوند او د زندګۍ په هکله معلومات شریکوي. هر هغه څه چې د هغې په شخصي وجود کې د هغوی سره د همکارۍ کولو توان او قدرت موجودي کوي. د هغې په څنګ کې د ملي تحریک ډنمارک څانګې د مشرتابه او ټولو غړو او د زمونږ د افغان ډنمارک د کلتوري ټولنې د مشرتابه لخوا د هغوی ته ډاډ ورکول کیږي، د هغوی سره مرسته کیږي، مشورې ورکول کیږي چې د هغوی لپاره چې هغه پروسه د جواب د حق اخیستلو چې هلته جواب واخلي، یا مثلا د هغې سره دغه انټرویو چې څه رقم انټرویو وکړي، آمادګي او هغې ته یو داسې یو مشورې د کورس په شکل باندې هغې سره وخت دغه کوي، هغې سره خبرې کوي، دې ته آماده کوي چې کله هغوی د پولیسو سره انټرویو ته غوښتل کیږي نو په پوره شکل باندې هغوی د خپلې انټرویو ورکولو ته آماده وي. نو همدا دلیل دی هغه افغانان چې ډنمارک ته راځي ډېر زر جوابونه اخلي، اگر چې اوس شرایط سخت شوي دي، په مجموع کې جواب مثبت جوابونه بیخي نشته دی. ډنمارک داسې یو هیواد دی چې ډېر وړوکی دی، ټول نفوس یې 15-16 میلیونه دی، اراضي یې زیاته ده او د مهاجرو په هکله باندې ښه نظر نه لري. هغه دوستان مهاجر چې یا هغه ورونه او خویندې چې په دغه تحول کې د طالبانو د تحریک د راتګ نه په ورځو کې د افغانستان بیرون وتلي دي، همدغه ناټو ویستلي دي، امریکایانو ویستلي دي، په داسې یو شرایطو کې ژوند کوي چې دې ته واداره دي موقع پیدا شي او وکولی شي وطن ته راشي، نو هېڅ صرفه نه کوي. ډېر خفه دي، مایوسه دي. زه د باورا
زمانی په شخصیت باندې نور خبرې نه کوم. لږ شان مریض دی، تاسو نه هیله کوم چې هغې ته د روغتیا او د سلامتیا دعا وکړئ، الله دې ورته صحت ورکړي. د یون صاحب نه مننه چې دغه فرهنګ یا کلتور زمونږ یو نوې بڼه ورکړله. پخوا به زمونږ د مړو یا هغه مشرانو چې هغه به په دې دنیا کې نه وو، هغه به ستایل کېدل، تقدیرېدل، یادېدل. اوس هغه بڼه لږه یو څه تغییر شوې ده، هم مړه یادوي، هم ژوندي یادوي، هم سپینګیري یادوي، هم ځوانان یادوي. زه د محترم یون صاحب څخه په دې حق باندې یوه نړۍ مننه کوم. الله دې توفیق ورکړي چې دغه پروسې ته لا دوام ورکړي. ستاسو توجه نه مننه، خوشحاله د قدرمن مشر عبدالهدي بیلوال څخه یوه نړۍ مننه چې هغه د خپلو سترګو لیدلی حال یې تاسو ته بیان که، چون د زماني صاحب نږدې ملګری پاتې شوی دی. الله په مونږ کې داسې یو افغان وزېږوه، الله په مونږ کې داسې یو افغان وزېږوه. د خپل وطن یو سندربول بورا د افغان لیکوال او شاعر عمر بورا زمانی د فرهنګي خدماتونو لمانځغونډه. د پروګرام په وروستۍ برخه کې زه بلنه ورکوم تکړه لیکوال ښاغلي فضل قادر انډیوال ته چې د دریځ مخې ته راشي په دعایې سره زموږ نننۍ غونډه پای ته ورسوي. فضل قادر انډیوال. بسم الله درود شریف اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی محمد. خدای دا غونډه زمونږ برکتناک کې خدای اسماعیل یون صاحب ته برکتونه ورکړي چې داسې ژوندي کسان لمانځي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. که دست